د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن تازه لوړه کړې. آیا د جو بایډن حکومت به د افغان روانې سولې په پروسه کوم تاثیر ولري؟ سلام تاسو ته د سیمه نیوز ټولو لیدونکو ته. دا چې تیر ټاکنې چې د امریکا تیرې شولې په دې کې ټرمپ ماته وخوړله او جو بایډن راغی او خپل کار شروع کړ. د نورو هیوادونو چې هغه پرمختللي هیوادونه دي، خصوصا امریکا او روسیه، دغه زبر ځواکونه چې څو هیوادونه دي په نړۍ کې، د دوی پالیسي د اوږد مهال لپاره جوړه شوې. هغوی زموږ تاسو غونته نه دي چې هر کال دوی پالیسي تغییر کوي، هر میاشت یا هر څو کلونه وروسته د سیمې د ګاونډیانو د ټولې نړۍ لپاره د هغوی ستراتیژیک پلانونه جوړ شوي دي. نو د ده پر راتګ سره فکر نه کوم چې داسې کوم خاص تغییر راشي، ولې لکه څنګه چې د ملي امنیت سلاکار د محیب صاحب سره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هغه سره خبرې کړي دي چې هغه هوکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې ده، په هغه باندې به له سره یوه کتنه کوي، هغه بارزیابي کوي او هغه څه چې هغه کې پټ دي، کوم امتیازات چې طالبانو ته ورکړل شوي یا نورو ته، هغه به له سره عارضوي. نور به خبرې همدغسې روانې وي او داسې خاص تغییر به رامنځته نه شي. د موقت حکومت موضوع ډېره ښکته پورته کیږي. دا د کومې ډلې غوښتنه ده؟ آیا موقت حکومت د شته ستونزو حل لار ده؟ موږ تاسو ټول ته معلومه ده که یو ځل موږ تاسو کې په ذهن کې مو په سر کې مازغه وي، نو موږ به د موقت حکومت د غوښتلو خبرې نه کوو، ځکه چې موقت حکومت تجربې موږ تیرې کړي دي او د موقت حکومت پایله ده چې نن ورځ موږ په خپلو کې نه سره جوړیږو. د موقت حکومت غوښتنه د هغه چا غوښتنه ده چې افغانستان نه غواړي پرمختګ ته یې پرېږدي، افغانستان نه غواړي ځان بساینې ته یې پرېږدي، د نړۍ سیال شي. هیڅ افغان د موقت حکومت ملاتړ نه کوي او په اوس وخت کې موقت حکومت د دغو ستونزو د حل لاره نه ده. ولې یو مشترک حکومت چې ټول خواوې پکې خوشحاله وي، ټول خواوې پکې راضي وي او ټولو ته یې سینه پراخه وي او ټول ځانونه پکې وویني، د دغسې یو حکومت رامنځته کول زما په نظر باندې د ستونزو یو حل ده. د سولې خبرې 18 میاشتې کیږي او هممهاله ورسره جګړه روانه ده، نو ولې دغه روانې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ ستونزه په کوم لوري کې ده؟ 18 میاشتې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. لوی هدف د دې نه دا نه و چې په افغانستان کې سوله راشي، لوی هدف د دې نه دا و چې ټرمپ ځان بریا ته ورسوي، دوی د کمپاینرانو په شکل استعمال کړي، د دوی سره هوکړه وکړه، د دوی سره په هوکړه کې ځینې مادې امضا کړلې چې یوه د هغوی نه د امریکایانو باندې نه بریدونه ول، چې تاسو ولیدل په 2020 کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایی نه ده وژل شوی. ولې هغه ماده چې هغه د افغانانو په ګټه وه، هغه مادې چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي، په هغه باندې نه ټینګار شوی ده، صرف هغه په کاغذ کې لیکل شوي پاتې شوي دي چې په هغه کې مهمه مسله د اورکم وه. موږ تاسو ولیدل چې تر ټولو زیات ملکي وګړي په 2020 کال کې وژل شول، تر ټولو زیات خونړی کال 2020 کال و. نو د سولې تیرې 18 میاشتې خبرې هغه بې معنا خبرې وي، اوس که نتیجه ورکړي نو ښه به وي. طالبان په اصلا بانې جوړولې په تیرو 18 میاشتو کې. دوی اول ویل چې موږ ته 15,000 بندیان راخوشي کوي، بیا موږ اوربند کوو، ورکم خو یې ورې ونه کړ، بیا ویل چې موږ اوربند کوو په هغه صورت کې چې موږ 15,000 بندیان راخوشي. 15,000 بندیان یې خوشي شول، 80 یا 90 یا 100 څومره بندیان نور پاتې ول چې هغه ډېر خطرناک ول، نړیوال یې وژلي ول او د نړۍ لپاره یو خطر و، تر څو د افغانستان حالات د افغانستان روابط د نورو هیوادونو سره پې خراب نشي. د هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل شوه، خو هغه هم ورخوشي شول. د دوی لپاره کومه بانه نه وه پاتې، نو دا خبرې دوی ځنډوي، دوی اصلا سولې ته ژمن نه دي. که دوی خپل دغه واک په خپل لاس کې ولري، نو زه فکر کوم دغه سولې خبرې نتیجه ورکوي. حل لارې څه ده همتیار صاحب؟ خبرې دې پړاو ته رسېدلي چې دواړه خواوې سره ناست دي، دواړه خواوې ناست دي. که دوی واقعا ځانونه افغانان بولي، که دوی واقعا د خاورې ته ځانونه ژمن بولي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت قرباني ورکړي، دوی زیات بندیان ورخوشي کړل، لکه څنګه چې افغانستان حکومت ډېرې خبرې دوی سره ومنلې چې دوی ته وویلې، وړاندیز یې وکړ چې په کابل کې تاسو ته د مذاکراتو لپاره ځای درکوو، دوی ونه منله، قطر ته ورسره لاړل، دغسې دوی نور ټول فرمایشونه ومنل شول. افغانستان حکومت ډېرو شیانو نه ورتېر شوی ده، لږ گذشت باید طالبان هم ولري، هغوی هم باید نرمشت رامنځته کړي. دوی 100% خپلې خبرې په ټولو باندې مني. لکه موږ تاسې پښتنو کې که چېرته
څوک د چا فیصله ورکوي چیرته چې جنجال وي یوه خوا او بله خوا لږ گذشت سره کوي دغه نه وروسته یوې حل لارې ته رسیږي. داسې نه کیږي چې فشار د ټول په یوه طرف باندې وي. لږ فشار باید طالبان په ځان ومني، لږ فشار افغان حکومت په ځان ومني، دغه نه وروسته دا خبرې کامیابېدی شي. او په ټوله کې که وسلوال طالبان دوی واقعا استقلالیت ولري، دوی باید خپل خبرې وکړي. داسې ونه شي چې دوی هر اونۍ خپل د خبرو اجنډا بدلوي. داسې ونه شي چې دوی هر اونۍ نوي فرمایشونه لري. د عیسی مشر هر اونۍ قطر ته ځي، دوی ته نوې اجنډا ورکوي، دوی هماغه اجنډا مخې ته بیایي. داسې نه کیږي. دوی خبره باید یوه وي، خبره باید مستقلانه وي، او د دوی خبره باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خاورې په ګټه باندې وي. او خبرې باید داسې نه وي چې زه موقت حکومت غواړم، زه هغه غواړم. زه داسې فرمایشونه باید ورنکړي چې افغانان یې نه مني. ځکه که دوی سره د دوی په خوله باندې څو نفره اشخاص یا بعضې خلک ورسره دي، د افغانستان د حکومت سره ولسونه ولاړ دي. دا نظام په څه ساتل شوی دی؟ دا 20 کاله په څه ساتل کیږي؟ که دلته ولسونه نه وای ورسره ولاړ، خو حکومت به اوس ړنګ وای، اوس به چپه وای. نو دغه حکومت ته هم د حکومت په سترګه وګوري، او هغه غوښتنې چې د حکومت او دغه خلکو دي هغه هم باید نادیده ونه نیسي. تېرې 20 کلنې لاسته راوړنې باید تر پښو لاندې نیسي، هغوی ته هم باید احترام وشي. دغه نه وروسته دا نتیجه ورکوي، او زه پوهېږم چې یوې پایدارې سولې ته رسېدلی شو. تاسو نه هم مننه.